मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब शहीद शो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यू बखी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दागा मगफिरत नसीब की। लेकिन बाज़ क्लिपून दा असी सोशल मीडिया पर दागा वायरल दी ची ज़ाहिर खबर दा पदी हवाले सरा खबर कौल और चिकम आवाम दे मुसलमानान दे दागो रहनुमाई कौल ज़रूरी गणमा, बल्कि हर आलिम ने पकार दा ची पदी हवाले सरा द आवाम दे मुसलमानान चिकम दे रहनुमाई दागा यो क्लिप ते ची द अजाब कबर पर हवाले सरा दागा यो मौक़िफ़ ते यो क्लिप के उसो खबरी गड़ली अगर तासु वावरे दा हगेना बाद ब्या जस्ता सुरा यो सो ज़रूरी खबरी कौल वाड़ा मर्ग न पस हो सड़े तर क़यामत पूरी मड़वी दा खो मुलायान यो लोबा जोड़ा कड़े दा च कबर तलाड़ शी बया बद्दा कीगी बया बद्दा सी बया बलड़मुन यो मारान बो यो दा वहल बो यो दा गरब अवल बो यो द बया जन्नत ता सुड़ा कोलावी जहन्नम ता सुड़ा कोलावी और ब्यावी च क़यामत औरत शी नो हिसाब किताब कीगी ना लगे च 2 करोड़ काले वो गरबावे ओ पोरे ओ सोजावे जहन्नम के वाचवे लड़मानो बांधी ऊंची ची द हिसाब किताब या रुस्तु द चिशी वर सरा कवे هغه ورڅنه تیر ده دا خبره تاسو اوریدي مفتی منیر شاکر صاحب په دې کې دا وی چې عذاب قبر نشته، یعنی عذاب قبر لپاره چې کوم د بیا مثال ورکوستو چې یار دا اندوان چې کوم دی دا وسوځي یا انسان چې کوم دی هغه په جنگل کې مړ شي نو هغه په قبر کې نه نو بیا هغه ته څنګه عذاب ملاويږي. دویمه خبره دا وکړه چې هغه ته دومره عذاب ملاو شي نو بیا چې کوم دی رسو داغه نه بعد قیامت پر باندې بیا څنګه فیصله کیږي د قیامت پر ځبانه چې کوم دی بیا چې کوم دی د عذاب ورکی دی بیا جهنم ته لګي نو دا د تسرا گویا په خپل الفاظو کې دا مانوا چې دا د انسان سره چې کوم دی نه انصافي کیږي. یاد وساتئ عذاب قبر په حواله سره دا خبر یاد وساتئ چې په انسان باندې چې کوم دی مختلف عالم راځي. یو عالمي ارواح چې کوم کې زمونږ روحونه پیدا شي یو عالم الګ عالم بیا دغه شانتي انسان راځي انسان چې کوم دی د مور خېټه راشي دا د لپاره یو جدا عالم دی، جدا یو دنیا ده. بیا چې کوم دی د دنیا تر راشي دا د لپاره جدا عالم دی، د عالمي دنیا ویل کی دغه شان دي چې کله انسان د دنیا نزي او د مرګ دا وخت زلګدن ته جي دا زلګدن چې کوم دی د عالمي نظام ویل کی دا یو ځان الګ عالم دی چې په دغه وخت کې چې کله د ساخي نو پورا نقشه د مخې تراشي د لوکوالي نوالي تر مرګ پوری دا ټول چې کوم دی میموري د مخې تراشي سمجھ کې خبر راځي څنګه چې دا نور سر راوخیږي او بیا مخام غروب شي دغه شان انسان چې ګلمري د ټول اعمال د چې بچپن نوالي تر اخیره پورې د ټول ژوندۍ راشي ټول کارونه کرتوتونه عبادتونه څنګه ژوندۍ ترې ګړه ټول مخې تراشي چې خزین ژوندۍ ترې ګړي نو د خوشاله شي هغه ویني او کچري بد ژوندۍ ترې ګړي ټول میموري چې کوم دغه د مخې تراشي دته عالمي نزاع ویلېږي. بیا د هغې نه بعد شروع کیږي عالمي برزخ. عالمي برزخ قبر ژوندۍ ته ویل کېږي. دغه شانتي کې یو هندو دی هغه وسوځي نو دغه لپاره چې کوم په کوم ځای کې دغه غیري دي ذرات دي هغه دغه لپاره عالمي برزخ دی. دغه شانتي انسان چې په ځنګل کې مړ شي دغه ډوګر ته کې خاوري شي دا دغه لپاره عالمي برزخ دی. سمجھ کې خبر راځي نو دغه چې کوم دی دغه تشبیه د قبر سره ورکول چې یار یو انسان چې کوم دی هغه هری شي نو هغه بس کېږي. یاد وساتئ دغه ته عالمي برزخ ویل کېږي چاہے په قبر کې چاہے په ځنګل کې بوتي. لیکن بیا د دې انکار کول چې د دې کې عذاب وغیرہ نشته نو یاد وساتئ دا د قران مجید د آیاتو انکار دی. قرآن مجید کې دا شانتي مختلف آیاتونه دي صرف د ستاسو د سمجھ لپاره د پوهې لپاره د مثال لپاره یو آیت پیش کوم چې قرآن مجید کې الله رب عزت فرعونان په حواله سره فرمایي چې النار يعرضون عليها غدو وعشيا چې هغه چې کوم دې په اور باندې پیش کړل کېږي سار اور ماخام ويوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب او بیا چې کله قیامت قائم کیږي نو بیا چې کوم دې دوبه همیشه لپاره چې کوم دې په جهنم کې داخلي نو لا قیامت دې قائم شوه لیکن دا غینه مخې چې کوم دې هغه سار ماخام چې کوم دې هغه په اور باندې پیش کیږي یعنی هغه ته د اور سزا ملاويږي. نو داخله قیامت نه د دا چې کوم دې عالم برزخ ته په عالم برزخ کې هغه ته دا سزا ملاويږي. نو دا د قرآن مجید د آیاتونو انکار دی. دغه شانتي مختلف احادیث دي په دې حواله سره بشمار احادیث صحیح احادیث دي. حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها فرمایي چې یو ځل یو يهودي زنانه زما خواته راغله او د ماته د قبر په حواله سره عذاب قبر په حواله سره خبرو کوي بیا ماته دعا وکړه چې الله حفظ ته د عذاب قبر نه وساتي. حضرت عائشہ فرمایي چې ما دا واقعیا چې کوم دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړه چې آیا عذاب قبر شته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جی ها عذاب قبر بالکل برحق دی. اور بیا چې کوم دي حضرت عائشہ فرمایي چې هر مانځنه بعد هر مانځي کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر د عذاب نه پناه وغوښته. دغه شان دي بشمار دعاګانې موږ تاسو مخې ته راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دعا وغوښته اللهم انی اعوذ بک
من فتنة المسيح الدجال اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار. نو د عذاب قبر نه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم دی هغه پناه وغوښته په هر دعا کې. دای امت ته بیا ترغیب ورکړل. دغه شانتي بشمار داسې احادیث چې هغه دا ثبوت ملاويږي چې عذاب قبر شي. یو حدیث مشهور حدیث دی چې صحیح حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم دی په قبرستان باندې تیری دوه قبرونو چې د هغه نه د جړه आवाज راته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دې دوه قبرونو والا باندې چې کوم دی عذاب دی. دا عذاب چې کوم دی دا څه د غټ ګناه د وجه نه دی، بلکې مختصر غونې ګناهونه دي. بالکل داسې ګناهونه دي چې لکه بالکل وړه ګناهونه دي، لیکن د هغې د وجې نه چې کوم دی دوی ته دا عذاب چې کوم دی په دوی باندې دا عذاب چې کوم دی په دې عذاب کې دوی مبتلا دي. او بیا فرمایي چې دې کې به یو چې کوم دی هغه به څه کوو، ځان به چې کوم دی د امتیازو د دې قطرونه به ځان نه بچ کوو، او بل چې کوم دی هغه به چغل خوري کوله، یعنی چغلي به یې کوله. نو په دې وجه باندې دوی ته عذاب میلاویږي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د ونې یو څانګه راوغوښته او هغه یې 2 ځایه کړه، د هغې قبرونو له پاسې کېښولې الګ الګ. صحابه عرض وکړه چې الله رسوله دا تا ولې کېښولې؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څو پورې دوی وچې شوي نه دا څانګې دا پاڼې چې کوم دي دا وچې شوي نه، تر هغې پورې الله رب العزت د دې په ذریعه باندې چې کوم دی شاید الله رب العزت د دوی په عذاب کې چې کوم دی تخفیف وکړي، کمی راولي. دغه شان د بېشمار احادیث دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي چې دا قبر چې کوم دی دا د خاورې ډېرې نه دی، بلکې یا خدا د جنت په باغونو کې یو باغ دی، یا د جهنم په کندو کې یو کند ده. دغه شان دي حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی مبارک راضي چې کله په قبر باندې تیرې د قبر ته به ودرېد ډېر زیات به یې جړل او فرمایله به چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم اورېدي چې دا چې کوم دی دا قبر دا د آخرت په منزلو کې ټول نه مخکنی منزل دی. که چېرې په دې کې انسان کامیاب شو ټول منزلونو کې به کامیاب وي، او که چېرې په دې کې ناکام شو نو بیا په نور منزلونو کې چې کوم دی به همیشه لپاره ناکام وي. بشمار احادیث داسې ملاویږي. د قرآن مجید آیتو ما ستاسو مخ ته پیش کو چې د هغې نه دا ثبوت دی چې عذاب قبر چې دې ته عالم برزخ ویل کېږي. چاهې په قبر کې انسان پروت وي یا هغه وسوځي، د هغې چې کوم ویري وي هغه په کوم ځای کې غیري موجود وي، یا دغه شان په ځنګل کې انسان مړ شي او جان درنده خوري چې په کوم ځای کې د هغې ذرات موجود دي، هغه د هغه لپاره عالمي برزخ دی. د هغې د روح سره چې کوم دی کنیکشن وي، او څنګه چې هغه ته چې کوم دی په دغې عالم برزخ کې هغه ته چې کوم دی سزا او جزا چې کوم دی ملاویږي. دا زمونږ ایمان دی، دا زمونږ یقین دی. نو په دې حوالې سره چې کوم دی د منیر شاکر صاحب دا کلیپ ما واورېد، ما ضروري ګڼله چې په دې حوالې سره زه ستاسو رهنمایي کوم چې عذاب قبر په حوالې سره خپل چې کوم ایمان دی، خپل یقین چې کوم دی هغه ساتئ. داسې نه چې تاسو د عذاب قبر منکر شئ. عذاب قبر انکار چې کوم دی دا بېشمار احادیثو انکار دی، د قرآن مجید د آیاتو انکار دی. په دې باندې د انسان چې ایمان دی هغه ختمېږي. الله رب عزت موږ تاسو له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي.